غوږ شي ورونو درته کومه نن بیانه سر د وخت بیا کوي په غټ ارمانه خدای د پاره لږ مې واوري نصیحت او دا دروغ نه دي ځیر شي وایم حقیقت دې مکارې دنیا منګه ګمراهان کړو پټې سترګې په بدو لار روان کړو او داسې خلک شته چې مرګ ورځنې هیر دی نفس لپاره د ذلت پنجو کې ګیر دی فحاشي کړي هم زنا کړي خوري آرام او خبر نه دي د الله د لوی کلام ای د کبر او لوی غرونه ډکه ای د کبر او لوی غرونه ډکه او پاس چې ګوري ضرور لویږي به پس مکه دې فاني دنیا نه تللی پیغمبر دی دې فاني دنیا نه تللی پیغمبر دی او ټول روان یو د هر چا بیل بیل لمبر دی هغه لوی امیر کروړ پهلوان څه شو هغه لوی امیر کروړ پهلوان څه شو سوچ خو وکړي د دنیا شاهجهان څه شو ځان تیار کړئ موږ پسې داسې سفر دی د زرې حساب به کېږي غټ خطر دی یوه ورځ راځي هر چا باندې راتلونکي یوه ورځ راځي هر چا باندې راتلونکي هغه ورځ ده د یو بله بیلوونکي مال دولت او شته الله به درنه واخلي مال دولت او شته الله به درنه واخلي اسرائیل به راشي سا به درنه واخلي کور کې جوړه به شي ستا غوغا ویرونه او ای غافله ته به ځې خالي لاسونه ډېر نه کور کې به یې سارې ولحظه شي ډېر نه کور کې به یې سارې ولحظه شي او راوچت به یې کړي پروت به په تخته شي لاړې مړ شوې د پردو په لاس لمبېږي لاړې مړ شوې د پردو په لاس لمبېږي باد د غسل نه به بل ځای روانېږي خلک به ودرېږي قطار په جنازه کې خلک به ودرېږي قطار په جنازه کې ستا لپاره به کور جوړ کې هدیره کې او جنازې نه پس به داسې ځای ته لاړ شي جنازې نه پس به داسې ځای ته لاړ شي جګېدی بیا نه شي څومره که ولاړ شي سر او ملا کې به دې تیر کاندي صادره سر او ملا کې به دې تیر کاندي صادره او یو لږ ځای ته به شي خپله برابره څو کسان به دې کړي ښکته تلته لاندې څو کسان به دې کړي ښکته تلته لاندې او باقي خلک به دې سیل کوي له باندې ښکلی مخ به دې راواړوي قبلې ته ښکلی مخ به دې راواړوي قبلې ته سختي اوس شوله شروع غوږ شي قصې ته ستا په سر به تختیک دي په خپل نوبت ستا په سر به تختیک دي په خپل نوبت درته جوړ به شي د پاسه لنډی چته او خړې خاورې به په سر دې انبارېږي خړې خاورې به په سر دې انبارېږي ځان ته پاتې شوې خلک تا نه روانېږي دا لحظه به دې سر لګي په لحده دا لحظه به دې سر لګي په لحده په دنیا کې دې ډېر ښه کړي که بده چې دا خلک کله تا نه را روان شي وایه څه به کړي شروع د امتحان شي د نکیر او منکر ځواب ډېر ګران دی د نکیر او منکر ځواب ډېر ګران دی خدای دې خیر کړي دا په هر چا را روان دی اول رب او دین نبي وشي پوښتنه پاکه ربه مونږ ته تو کړې بخښنه دا تور قبر د هر چا اول منظر دی بس نادانه یو هر څوک په دې خبر دی ډېر ویرېږم راته ښکاري آخر وخت یو زر راتلونکی د پاس لوري نه قیامت دی راځئ واخلو دې وینا نه نور عبرت پاکه ربه چې ستا وکړو عبادت ما پرهیز شګیوال وبخیه ربه ستا په ذکر کړه مشغوله زما ژبه